مونږ کوو چې ګناهونه عذابونه برازي کېږي هم به زلزلې او سیلابونه برازي ظلم او شتره. السلام علیکم. نن زه یو ویډیو ستاسو سره شیر کوم چې دا کینماستر په باره کې چې موږ به د تصویرانو زوم ان زوم اوټ ویډیو څنګه جوړو. تصویران به هغه به را زوم کېږي او بیا به زوم اوټ کېږي. نو په کینماستر به موږ هغه څنګه جوړو. نو راځئ چې سټارټ واخلو. کینماستر به کله وکړو. دا کینماستر دی دا به کله وکړو. کینماستر موږ کله وکړو. دلته ما مخکې د تصویرانو اخیستي دي. موږ به د دوی باندې هغوی ټرای کوو لکه دا چې په دې طریقه ما دغه کړلې. تاسو ته طریقه ښیم چې په داسې طریقه به جوړو. دا به داسې کېږي. زوم به راځي بیا به زوم اوټ کېږي. نو دا به په څه طریقه موږ وکړو. په دې زوم دغه شي دا به بیا تصویر به سلیکټ کړئ. دا هغه چا لپاره چې څوک کینماستر باندې د تصویرونو ویډیو جوړول غواړي او چاته طریقه نه معلوم نو هغه یې وګورئ. چاته طریقه معلوم وي نو دغه نشته دی هغه اسکیپ کړئ. دا به کلیک کړو. زموږ لومړنی تصویر چې دی دا بره دلته نه ځای سلیکټ شوی دی. ریډ دغه ته تاو شوی دی. نو موږ که دا وایو چې یاره دا د لومړنی د زوم نه او دا د را زوم شي نو په دې تصویر باندې په دواړو طرف باندې ګوتې کېدی او داسې بیا یې هغه کوئ لکه دا غټېږي کچی کېږي. لومړني سر کې به دا داسې اخرني سر کې به دا را زوم شي. فرض که موږ دا ځګنی نه غواړو او دا ځګنی غواړو چې دا را زوم شي موږ ته دا را زوم شي. ټیک شو. دا به بیا دلته نه اوکې کړو. دلته نه اوکې کړئ. بیرته ریورس کړئ. دا اوکې شو. خو د تصویر سایز چې دی دا تقریبا څومره کول غواړي 5 سیکنډ یا 6 سیکنډ چې دا یي ټیک نه 5 سیکنډ یو تصویر دا به اوکې کړو. چې موږ پلی کړو دا به داسې راځي. دا ځګنه به زوم کېږي. دا به داسې را زوم شي لکه د ویډیو په طریقه باندې. خو یو تصویر 2 پیره راخیستل غواړي د ګیلري نه. فرض کړه که دا زموږ سره دویم نه وي دا ما ډیلیټ کړو صحیح ده. زموږ سره دویم نه وي او 2 پیره هم نه وي راغستی یو وي زموږ سره نو موږ به څه کوو. دلته به کلیک کړو. دلته تصویر به کلیک کړو. بیا به دلته کلیک کړو. دا درې ډاټ کوم دي په دې باندې کلیک کړئ. بیا په دې چې کلیک کړئ بیا دې باندې کلیک کړئ. ډوپلیکیټ څنګه کلیک کړو دا به دلته دې خوا راشي. ټیک شو. دا راغی. په دې باندې به کلیک کړئ. بیا به دلته کلیک کړئ. دلته چې کلیک کړئ دا به بیا مونږ د هغې مونږ هغه ځګنی چې لومړني تصویر کوو هغه مونږ را زوم کړی و. دا ځای دا مونږ داسې را زوم کړی داسې زوم شو. لاست تصویر کې چې دی تصویر په لاست کې چې کوم دی دا به مونږ بېرته اوټ زوم کړو. اوټ زوم به شي داسې به شي. ټیک شو. نو دا چې کله مونږ بېرته بیا کړو دلته اوکې کړو. دلته نه دا به داسې شي. دې طریقه به راځي. داسې چې راشي په دې نه را زوم شو. بېرته به دا واپس زوم اوټ کېږي. په دې طریقه به زموږ دغه جوړېږي. ټیک شو. اوس دا تصویر داسې چلېږي په دغه طریقه باندې لکه داسې ځي. دې ته وګورئ داسې روان دی. رایټ سایډ ته لیفټ سایډ ته روان دی. دا بل سره داسې دی. دا به څنګه مونږ کوو. دا به دلته راځي. دا به کوو. دلته به بیا کلیک کوو. دا به له اوله سر داسې راواخلو. دې ځګنې نه راواخلو. ټیک شو. اخرنی سر چې دی دلته پرې لاندې پرې بل باندې کلیک کوو. دا به بیا مونږ وایو چې یاره زه دا سکول دی دا سکول دې راواخیستی شي. دې سکوله پورې دې دا داسې راشي. ټیک شو. په دې بل کې چې دی دا به اوکې کړو. دا بل تصویر به اوکې کړو. دې بل باندې دلته بیا دا به د دې سکول نه په دې لومړني تصویر کې د سکول دغسې کړو. دویم تصویر کې به بېرته دا ځګنی را نږدې کړو. ٹھیک ہے دباؤ کیا کو دباؤ کو یہ طریقہ راضی
لیفټ سایډ ته به ځي. دا نو بېرته لیفټ سایډ ته رایټ سایډ ته ځي او هلته کې به ځای ته راسي. دا به څنګه راځي؟ دا به داسې طریقه باندې راځي. ویډیو اوږده کېږي خو دغه طریقه ده، په هر تصویر باندې تاسو کولی شئ او تصویر رایټ سایډ ته هم وړی شئ، لیفټ سایډ ته هم وړی شئ. په دې طریقه به جوړېږي. فرض که موږ هغه کوو، دې له دا افیکټ ورکوو، دا به راولو دلته په دې پلس نشان باندې به کلیک کوو. پلس باندې چې کلیک کوو دلته زموږ په خپلې افیکټ راشي. کوم افیکټ زموږ سره په کین ماسټر کې خپل افیکټ چې دي، خپل افیکټ که مني دا ما ډاونلوډ کړی دا خپل افیکټ دی. د 3D څخه واخله درځي او د دې ټریول د دې دغه پورې دا خپل افیکټ دی. د دې نه بره بیا ما ډاونلوډ کړی. نو هغه تاسو دغه کوئ چې کله پرموټ کوئ پیج، نو هغې د کین ماسټر پرموټ کوئ، نو دې کې بیا راځي. موږ دا واخلو، دې نه چې هر یو واخلئ، هغه نشان دی د بریک دی. په دې طریقه باندې دا بیا داسې کېږي. دویم کې دا دی، بل باندې بیا همدغسې تاسو اخیستی شئ چې کوم یو تاسو هغه کوئ. ستوري ته واخلئ، دې کې دا واخلئ، دې طریقه باندې یا دا واخلئ. په دې طریقه باندې نور هم ډېر اپشنونه پکې دي، خو ویډیو اوږده کېږي. نو په دې وجه باندې زه وړې وړې ویډیوګانې جوړوم او انشاءالله زه به تاسو سره اپلوډ کوم. نننۍ دومره پورې ویډیو شوه او نورې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ ویډیوګانې تاسو ته راځي پښتو کې. تاسو په یوټیوب کې په اردو کې ډېر میلاویږي، ډېر ویډیوګانې میلاویږي. تاسو سرچ کړئ د کین ماسټر په دغه کې، نو ډېر به میلاویږي، خو زه پښتو کې هغه کوم. نو که تاسو خوښ وي نو چینل سبسکرایب کړئ او تاسو ته چې تاسو ته زموږ ویډیو در راسي او تاسو هغه کوئ. انشاءالله زه به هره ورځ ویډیو اپلوډ کوم. نو